په ضلع بونیر سواړی ماڼۍ کلي کې د استحکام پاکستان تحریک یو لویه جلسه شوې. جلسه کې د استحکام پاکستان تحریک مشر حاجی محمد واصل خان، حاجی مبارک زیب، فضل خالق، عزیز الرحمن، حاجی عملزاده، رشید خان فاینده خیل او د استحکام پاکستان تحریک کارکنانو د مختلف علاقو نه ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. بونیر ته په راتګ ځایي ولس د استحکام پاکستان تحریک مشر حاجی محمد واصل خان ته درون او تود هرکلی کړی او د گاړو په یو لویه قافله کې جلسګاه ته رسولی. بلبل سړی پکار دی پسرلی سړی پکار دی خوري له یو داسې بریالی سړی پکار دی خوري له یو داسې بریالی سړی پکار دی بلبل سړی پکار دی پسرلی سړی پکار دی. په دې موقع راجوړې دستورې ته خپله وینا کې د استحکام پاکستان تحریک مشر حاجی محمد واصل خان، حاجی مبارک زیب او نور وویل چې استحکام پاکستان تحریک میشن او کار د مظلوم او ظالم دواړو مرسته کولو سره سره ملک نه کرپشن ختمول، معاشره کې د امن قیام او ادارو او عوامو ترمنځ فاصلې ختمول دي. دوی په ولس غږ کړی چې ولس دی پاکستان کې امن، د کرپشن ختمولو او ادارو عوامو ترمنځ جوړې فاصلې ختمولو لپاره د استحکام پاکستان تحریک مرسته وکړي او یو ښه او بهترین معاشره جوړولو کې د خپل کردار ادا کړي. دوی ویل چې استحکام پاکستان تحریک د ادارو مضبوطیا غواړي کوم چې د وخت ضرورت دی. دوی زیاته کړی چې استحکام پاکستان تحریک یو غیر سیاسي تحریک دی او ټول ولس د پاکستان جنډې لاندې متحد او یو کول غواړي. زمونږ اغراض مقاصد چې کوم نه دا چې خپل پاکستان چې جنت ټکړه الله راکړل دا پر امني پاکستان معاشي طور پر دا چې کنه مستحکم شي، ظالم چې کنه پر ایراس باندې راولو، مظلوم چې کنه مدد وکړو، پاکستان د کرپشن نه پاکو او د پاکستان د عوامو د ریاست ادارو منځ کې چې کم د 2 نمبر خلکو د غلطو خلکو مفاد پرست خلکو کم فاصلې پیدا کړي دي. نو د عوامو ته موږ دا درخواست کوو چې د ادارو والا بل څوک نه دي، دا ستاسو بچي دي، ستاسو اولاد دی، ستاسو مور او پلار دي، موږ د دیو دي زمونږ دي. راشي دا ټول چې کوم موږ یو شو دا فاصلې ختم کړو د مل دپاره چې کوم یو شانتي کردار ادا کړو. ټول عوامو ته چې کوم د زړه د کومې نه چې کوم موږ دا پیغام ورکوو چې راشئ نن چې کوم کوپارو اتفاق اتحاد کړی دی زمونږ او ستاسو د خرابېدلو لپاره. نو راځئ چې موږ او تاسو هم چې کوم اتفاق وکړو، اتحاد وکړو او که کوپارو ته څه نه شو نو د خپل ځان خو په حیا او په عزت کې چې کوم بچ وساتو که نه. نو استحکام پاکستان تحریک په دې ملک کې د امن کردار ادا کوي. غیر سیاسي تحریک د هر پارټۍ د کوم رڼا زنده‌باد وایي او ټولو پارټو ته دا وایي چې پاکستانونه تاسو به راشئ د پاکستان موږ له ډېر خواږه راکړي چې موږ د پاکستان دپاره کردار ادا کړو. څه عناصر داسې دي چې هغه د تحریک پسې غلط کمنټونه کوي. نو زه هغه ټولو خپلو غیور عوامو ته زه دا وایم چې زمونږ پیج چې کوم دا تاسو ګورئ زمونږ هر څه چې کوم د نور په شان چې کوم دغه شانتې واضحه دي. که زمونږ د خپلو مفادو دپاره یو سیسټم وي د بل څه دپاره بیا به د موږ حقدار یو که دغه نه یو چې څوک هم چې دا څه کوي دا د دې خاورې د دې ملک چې کوم دښمنان دي. ډېر زر ته زر د تحریک چې کوم انشاءالله لاس به دې ګریوان ته ورسي، تاسو به چې کوم تماشا وکړئ، نشان عبرت به جوړ شي او په دې سوشل میډیا باندې چې دا بعضې کمینه خلک چې کوم دا کم 2 نمبري او دا کم بلیک میل شروع کړی دی. بلیک میل انشاءالله د دې شروعات د دې پر د خاتمې شروعات به استحکام پاکستان تحریک به انشاءالله د شروعات کوي. په دې موقع د بونیر ماڼۍ سره تعلق لرونکو مفتی شفیع احمد، بخشیر خان، اول شیر، فضل رحمان، سجاد علي، محمد حسین، گوهر علي، اقبال حسین او نورو حاجی محمد واصل خان ته د پوره مرستې او تعاون باور ورکړی او د استحکام پاکستان تحریک پیغام کور ته د رسولو اعلان هم کړی. حاجی واصل خان صاحب مرکزی رهنما استحکام پاکستان تحریک هغوی دې ځای ته راتګ وکړو او ډېرې ښایسته خبرې وکړې. هغه چې د ملک په خاطر د وطن په خاطر کمې خبرې وکړې موږ د هغې سره بالکل اتفاق دی. انشاءالله د هغوی سره به زموږ مرسته وي کوم ځای کې چې زموږ ضرورت راځي د وطن په خاطر د ملک په خاطر باندې او د حقې خبرې نو موږ انشاءالله د هغه سره اوږه په اوږه به ولاړ دا هم د هغه سره لوز وعده چې کوم پیغام هغه راوړو دا پیغام به مخکې جاري ساتو. د دې به کوشش کوو، محنت به کوو چې زموږ دا وطن او ملک دا یو مستحکم جوړ شي، په دې کې اتفاق او اتحاد وي او ظلم بربریت پکې نه وي.